نړیوال یا په دنیا کې اوسیدونکي د هر شهر نمایندګان خلک دا هڅه کوي چې خپل شهر له ګندګۍ او له مردارخوارګۍ څخه راوګرځوي، د صفایي کوم نظام بهتره جوړ کړي، ورځ تر بلې یې بهتره کوي. خو زموږ د چمن بدبختي یې بولې یا د مشرانو افسرانو او دلته چې کوم نمایندګان دي د هغو نااهلي ده چې دغه د چمن پر بین الاقوامي شهرا باندې دغه چې کوم روډ اوس باندې موږ کوم بایپاس باندې ولاړ یو، تاسو لیدلی سئ دلته انبارونه داسې ولاړ دي لکه د آدم علیه السلام له وخته څخه چې دلته غرونه ولاړ وي، دومره په زیات شمېر باندې انبارونه دلته پراته دي. څه موده مخکې پر دغه ځای باندې د دغه سیمې د خلکو له لوري څخه دلته احتجاج وسو چې نور به دلته د ښار انبار دلته نه غورځول کیږي. د ښار چې کوم نمایندګان وو، چیف افسر نورو هغوی د دوی سره دا ژمنه وکړه چې سمه ده نور به دلته نه غورځوو، بیا به د ښار څخه بهر وړو. خو هغه وعده یا هغه ژمنه هېڅ وفا نه سوه، بلکې پر ځای د دې دغه زموږ وڅنګ ته چې کوم مانده دی دغه مخامخ بیا د برات خان اداره ده، دغه برات خان اداره ده، دغه مانده باندې اوس هغه کوم د ښار چې کوم انبارونه دي یا بل څه دي هغه دلته راوړل کېږي او دلته غورځول کېږي. د دې ترڅنګ د بوغره روډ او د فوجي مارکیټ په منځ کې چې کوم دغه روډ تېر شوی دی، تاسو دغه د ښار د ګندګۍ چې کوم حیوانان حلالیږي یا بل څه کېږي او دا رقم انبارونه راوړل کېږي هغه دلته غورځول کېږي چې د مار ملنګ د محلې خلک یوازې نه چې هغوی ډېر زیات دي په تکلیف دي د دې د بوی د لاسه او د دې څخه په مختلفو زیاتې ناجوړیانې هم ناروغیانې هم پورته کېږي. نه پوهېږو چې حکومت دغه پیسې چې په ښار کې چیف افیسر ته یا منسپل کارپوریشن ته ور میلاویږي او پیدا کېږي هغه پیسې پر کومه باندې ځي؟ په کار خو دا وله چې دغه پیسې چې په ښار کې ودې ته راټولېږي او د هغه پیسو په مد کې بیا دوی رااخلي، بیا ځینې خبریالانو ته د ځینې د ښار و ځینې معتبرو کسانو ته او ان تر دې ځینې خپلوانو ته د افسرانو له لوري څخه د میاشتې خپل باقاعده تیل ورکول کېږي. په کار خو دغه و چې دغه تیل دوی راواخلي موټران ته یې واچوي او دغه د ښار چې کوم انبار دي دا هغه د کوژک غره ته یوسي چې هلته هېڅوک بیا په تکلیف نه سي. لیکن معلومه نه ده چې دا خلک بیا ولې لا تر اوسه پورې داسې کوي چې هم د ښار هر څه تیل هغه رااخلي او هغه خپلو خپلوانو او هغه خپلو قریبانو ته سره ورکوي او دلته یې د ښار کې د ګندګۍ یا د مردارخوارګۍ دغه بازار ګرم کړی دی چې تاسو یې په خپله وینئ چې په دغه علاقه او په دغه سیمه کې دومره خلک دي په تکلیف دي. د بایپاس د دې سیمې چې په رحمان کلر روډ ته اوس موږ نږدې ولاړ یو، د دغه سیمې یو تن اوسېدونکی هغه د دغه انبار په اړه باندې داسې راته وایي. په دغه ځای باندې په ژمي کې چې مازې باران وسي د اوباو د ناجوړۍ اثرات خو د دې د بویه څه پېښېږي. نږدې کورو کې د مچانو اوس ګرمي ماده مطلب کمه ده، اوس موسم ماده چینج سو چې په ګرمي کې د دې مچانو دلته څه اثرات څه حال د مچانو د لاسه د نږدې علاقه بالکل په ګرمي کې ګزاره نشي کولی، د مچانو څه شی نشي راخیستلی نه یې خوړلی.